اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. نن د تاسو ته د دریو علماو هغه خواږه آوازونه پیش کوم چې په کومه کې هغې شاعري کړې ده. ناظرین دا آوازونه دومره ښکلي دي چې زما خو بې حده خوښ شوي دي. زه وایم چې ناظرین ته هم دې نه فایده واخلي. ناظرین دا علما صاحبان دي، دا قدرمن خلق دي او د دې د آوازونه په موږ باندې خواږه لګي. نو ناظرین په دې کې مولانا احمد جمشید صاحب دی او دویم نمبر مولانا احسان الله حسین صاحب دی او دریم نمبر مولانا منیر شاکر صاحب دی. ناظرین که چا دا چینل نی سبسکرائب کړی نو زه هغه ته درخواست کوم چې دا چینل هم سبسکرائب کړئ او بیل آیکن هم ووهئ. راځئ چې په دې خوږ آواز دا شاعري واورو. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، مگر جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. پخائی زمان دیار ندی خبر سوک کا خبر شبری بنگدی دغدر سوک کا زمان دیار پا مغد جا نظر شی او بنکان دی بل مخوتا نظر سوکا چی زمان یار پا مغد جا نظر شی او بنکان دی بل مخوتا نظر سوکا ددی دنا سر نشتا وافتاب تکتے نشی برابر سوکا. ہمارا نمداش قیور ماد مگدا چی دیار پر غم کی نشی قلندر سوکا چی بیلتنا پر دنیا بینی اشنائی کڑا در رحمان پشان بنوی باہم رسوکا پرڑا کس پو مینور تن رسیگی خوب یانورو مخدد بردن رسیگی کد یارا دمقرڑا شپنر بنگا بیادن ورڑا بچرکان رسیگی تر قیامت سجدی سجدی اکڑی یو سجدی دا پیغمبر تن رسیگی. استاد زلف و تعریف نخوڑیر گئی سو کوئی چکد زلف و دیو تار ہم پلا سراغ محمدہ کد زلف و دیو تار ہم پلا سراغ محمدہ یو وقت بدے پدرس جہان ور نکڑمان
سو کوئی چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، اس کے منہ پر چھائی آمدنی کا چہرہ صاف ہے، پختان وی چن پوئے گمز چے تالات سرا تشبیہ درکڑم نپوئے گمز چے تالات سرا تشبیہ درکڑم گل سرا از غدیو دس پگمے پا مخداغ ندی فارس بانوی حسن یوسف دمی عیسیٰ ید بیزاداری حسن یوسف دمی عیسیٰ ید بیزاداری آنچ خوبان ہما دارن تو تنہا داری عربے وی وشق من اسمه لیجلہ فذو العرش محمود وهذا محمد. ناظرین دا خواږه آوازونه تاسو واوریدل، نو امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. نو انشاءالله د بلې ویډیو سره به موږ ستاسو خدمت کې بیا حاضرېږو. د هغې پورې اجازت غواړم. الله هم خوشحاله آباد لره. السلام علیکم.